د پخوا زمانې قصه ده. په یو کلي کې یو غریب سړی اوسېده. د هغه نوم علي بابا و. علي بابا به روزانه ځنګل ته ته، ځنګل نه به یې لرګي راوړل او هغه به یې خرڅول. او علي بابا به د خپلې ښځې سره په خوشحالۍ ژوند تېراوه. دغسې وخت تېرېده. یو ورځ علي بابا ځنګل ته تللی و، لرګي یې راوړل چې اچانک یې څه اواز واورېده. هلکه چې دا سو زما په خیال چغله دي، داسې به وکړم چې پټ پشم، څه راته ونوئ. علي بابا خپل خر په اونې پسې وتړه او په اونه کې پټ کېناسته. یو ساعت پس یو 40 غله په اسونو باندې په ځنګل کې را روان وو. دا غله د یو غار سره ودرېدل. کل یا سم د غار په خوله کې غټ غټ یو طرف ته کولو شو او ټول غله دننه لاړل. شابه لکه زر زر مایل کېږدئ چې وځو، هسې نه څوک مو نه ویني. او یو ساعت پس غله په خپلو اسونو واپس روان شو. علي بابا په اونه کې ناست دا ټوله نظاره وکته. ډېر حیران هم شو او خوشحاله هم شو. کل جا سم علي بابا چې په غار کې دومره سونه او پیسې ولیدې نو ډېر خوشحاله شو. زر زر یې یو 2 بورې ډکې کړې او د کور طرف ته روان شو. السلام علیکم. بخیر راغلی. وعلیکم السلام، خدای دې وبخه. یې سړیا د بورو کې د څه راوړل؟ دا سونه د سونه یو خزانه مې لاس له راغلې ده. داسې وې زما خو یقین نه راځي. دا بورې راواله چې کمرې ته یوسو، نور اقتصاد درته بیا کوم. خو اوس راته ووایه کنه سړیا دا کوم ځای وې؟ او علي بابا ټول اقتصاد خپلې ښځې ته بیان کړي. زه ورځمه ستا د ورور قاسم نه یو لوښی راوړم چې دا پې ناب کړو. ښځه خو خیال کوه ال ورته ونوې، ګورې کار به راله وګورې. د علي بابا ښځه د قاسم د کره د لوښي دپاره لاړه. قاسم ته تپوس وکړ لوښي څه دپاره پکار دی. د علي بابا ښځې ورته ووې چې علي بابا څه غنم راوړي دي هغه پې ناب کو. قاسم مالداره خو ډېر لالچي انسان و. د علي بابا په ښځه یقین نه و او قاسم پټ شان په لوښي باندې شات ولګول او لوښي یې ورکړ. علي بابا او ښځې په هغه لوښي باندې د سرو زرو سکې ناب کړې او بیا یې هغه په کور کې پټې په ځمکه کې ښخې کړې. کله چې د علي بابا ښځې لوښي قاسم ته واپس کړ نو هغې پسې لاندې د سرو زرو یو څو سکې لګېدلې وې چې هغوی یې نه وې لیدلې. او قاسم چې کله دا سکې ولیدې نو ډېر حیران شو چې د علي بابا سره د سرو زرو سکې د کوم ځای نه راغلې. په سبا باندې قاسم د علي بابا کور ته لاړه. ورته یې وویل چې کوم لوښي تاسو راوړی په هغې پسې د سرو زرو سکې نښتې وې او صفا حل راته وایه چې دا دې د کوم ځای نه راوړي دي. او علي بابا هم ټول اقتصاد قاسم ته بیان کړه چې هسې نه ټول کلی خبر شي. قاسم ډېر لالچي انسان و. ځان سره یې یو 2 بورې واغشتې او د غار طرف ته لاړه. او کله چې یې په غار کې دومره سونه او پیسې ولیدې نو ډېر حیران او خوشحاله شو. زر زر یې یو 2 بورې ډکې کړې، خو چې کله د غار خولې له راغې نو د غار د کولاوېدو خبره تې هېره شوې وه او اوس قاسم دننه په غار کې ګیر شو. لږ ساعت پس غله هم راغلل او د غلو مشر قاسم په غار کې مړ کړي. ټوله ورځ تېره شي چې شپه شي او قاسم را نه شي نو د قاسم ښځه په منډه منډه د علي بابا کور ته راشي او علي بابا ته ټوله قصه بیان کړي. علي بابا په خپل خر سور شي او د ځنګل طرف ته روان شي. یو ساعت پس علي بابا ته په ځنګل کې د قاسم واسکټ او څپلۍ ملو شي او علي بابا پوه شي چې قاسم غلو مړ کړی دی. د دې خبرې یو کال تیر شي. کال پس علي بابا اوس ډېر مالدار وي.
په کلي کې په یو غټه بنګله کې اوسیږي. د قاسم ښځه هم د علي بابا سره اوسیږي. بل طرف ته د غلو مشر غوسه وي چې ورځ ته ورځه په غار کې سونا او پیسې کمیږي. لاړ شئ په کلي کې وګورئ چې څوک نوي مالداره شوي دي او ماله یې خبر راکړئ. او غله دغسې کپړې او خولیه بدله کړي او کلي کې ځای په ځای تپوس شروع کړي. غلو ته آخر د علي بابا پته ولګي. په علي بابا پسې پټ پټ د هغه کور ته روان وي. او چې کله د علي بابا کور معلوم کی نو د هغه د کور په دروازه یو کراس نښه جوړه کی چې زمونږ مشر راشي او دا نښه وویني نو کور به معلوم کی. یو ساعت پس چې د علي بابا ښځه د بازار نه سبزي راوړي او کله کور ته راورسي نو په دروازه باندې عجیبه شان نښه وویني او د علي بابا ښځه پوه شي چې څه مصیبت راتلو والا دی. او د علي بابا ښځه په کلي کې د هر کور په دروازه باندې هغه شان نښه جوړه کړي. کله چې شپه شي او د غلو مشر راشي نو ډېر حیران او پریشان شي ځکه چې په کلي کې په هره دروازه یو شان نښه جوړه شوې وي او یو ځل بیا علي بابا بچ شي. د هغې نه پس د غلو مشر په خپله علي بابا معلوم کی یو پلان جوړ کی او په سبا شپه د علي بابا کور ته راشي. د غلو مشر ساده کپړې اچولې وي. علي بابا ته وایي چې زه د بل کلي نه راغلم د تیلو کاروبار کوم او تیل خرڅوم او چا راته ستاسو پته راکړې ده نو که تیل اخلې نو ډېر په کم قیمت په درله درکم. او علي بابا ورته وایي صحیح ده سبا له تیل راوړه. په سبا ماښام باندې د غلو مشر د تیلو چاټۍ راوړي او د علي بابا کره دننه کیږدي. علي بابا ورته وایي چې اوس ناوخته دی دلته شپې ته ایسار شه سهار به پیسې واخلې او بیا به ځې. د غلو مشر هم ډېر خوشحاله شي چې زه سمه مقراته میلاو شوه. یو ساعت پس چې د علي بابا ښځه د کور دروازه بندوي نو د چا خبرې واوري. ډېره زیاته ویریږي خو چې کله چاټو ته ورجوخته شي او وخت کیږدي نو خبرې د چاټو نه راځي. کله چې د علي بابا ښځه وګوري نو په غټو چاټو کې غله پټ ناست وي او په وړو چاټو کې تیل پراته وي او د علي بابا ښځه په ټوله قصه پوه شي او د علي بابا ښځه په یو غټ لوښي کې تیل واخلي ښه سم یې ګرم کړي او بیا په یو چاټۍ کې تیل واچي چې د هغې د وجې ټول غله وسوځي او مړه شي. یو ساعت پس چې کله د غلو مشر روزي او غلو ته اوازونه شروع کی نو د یو کس هم اواز نه هیجي. د غلو مشر ډېر غوسه شي خو چې کله چاټۍ کې وګوري نو ټول غله مړه پراته وي. د غلو مشر چې دا وویني نو سخت ویریږي او لاړ شي وتښتي. د علي بابا ښځه علي بابا ته ټوله قصه بیان کی. علي بابا هم ډېر خوشحاله شي او دې نه پس علي بابا بغیر سیارې په کلي کې یو غټ کاروبار شروع کی او د خپلې ښځې او د خپلې ورندار سره په خوشحاله ژوند تیروي.